حدیث کی راځي رسول صلی الله علیه وسلم ابو هريره حدیث ته مشهور حدیث ته استبیادی لا يؤمن احدكم تاسو پوری سره هغه وخت پوری مؤمن نشي جوړې دي حتى اكون احب اليه تر دې چې ما سره محبت نه کړي سره به موږ محبت کو به موږ ټول مؤمنان یو نه حدیث مخکې شتي صبر حتى اكون احب اليه تر دې چې د ما سره محبت کوي من والدي وولدي والناس اجمعين د خپل مور پلار نه زیات د خپل بچو نه زیات لنډه دا والناس اجمعين او د ټول خلکو سره محبت دې محبت ما سره کې کله ما سره محبت کو د مؤمن دی د ټول نه زیات او چې کله نه کو دي شي نو به دې سي د ایمان داوی کوي دا هر څه غفرید الله سبحانه وتعالى په قران کې سوی النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم د پیغمبر په دي انسانانو باندې په دي مؤمنانو باندې دومره حق دی دومره حق په دوی باندې خپل ځانونو نشتی نور ته کم تفصیل بیان کوم مور پلارون پرې ده بچیم پرې ده خزم پرې ده ستاسو د نفس په تابع باندې دومره حق نشتی لکه څومره چې د باندې محمد صلی الله علیه وسلم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو کس راغی ويا رسول الله متى الساعة قیامت بکړي عجیب سوال وکړ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم غلې وغلې جواب ورنکو بیا غو دویم پیرو رسول الله بیا غلې بدریم پیرو رسول الله غلې بیا غلې د جمعه یو ګوټ کې شاته کېناس نو صحابه خپل منځ کې با شروع کو چې رسول الله د خبره کس نه دا ورېدلې چې وی وورید خو خینه شو او چې سوي نو بدی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اين السائل کوم ځای کې د قیامت مبارکي ته پوښتنه کوي یا رسول الله زم ماذا عددت له استعراض ولیکړي چې ته پوښتنه کوي چې کله راځي دا اصل خبره ده تیارې وکړه هغه سړی ساده خبرې کړې یا رسول الله ډیر څه خبرې نه دي تیار کړې خو دومره دي چې الله او د الله د رسول سره محبت ډیر کوم دغه تیارې مولخه مضبوط کړي سبحان الله الله او د الله د رسول سره محبت ډیر زیات کومه رسول الله متوي انت مع من احببت زما سیدته چې سره محبت کې د سره به د قیامت پورس الله سره محبت ډیر کې د پیغمبر سره کې دوی سره به صحابه سره ډیر محبت کې دوی سره به دیندار خلکو سره محبت کې دوی سره به انس بن مالک رضی الله عنه وی په الله مې قسم په دغه ورځ چې موږ څومره خوشاله شي دومره چې بل نه خوشاله شي چې څوک د چا سره محبت کې قیامت ورته دغه سره په دې خبر موږ سم خوشاله شو بیا انس بن مالک وی نو یې زه د الله سره د الله د پیغمبر سره او د ابوبکر او د عمر سره محبت کوم وی دغه په شان نیمه خدای سره محبت ډیر کوم وی زه د پیغمبر په شان خو نه زه د ابوبکر نه په شان عمل نشم کوله زه د عمر نه په شان عمل نشم د عثمان نه په شان عمل نشم کوله د علی نه په شان عمل نشم کوله دغه سره محبت شتي دغه سره به قیامت پر او کوشش کوم چې دغه په لار باندې مضبوط یم واستبه دغه سره دا خبر بار زنیشم کوله خو هر ځکه ځان سره په ذهن کې ساته چې د محبت نه مراد هغه محبت ته چې په زړه کې او بندامونو باندې صحیح کاری او د رسول الله تابعداري دا حدیث ګوره نظریات ساته حوض کوثر نه وبصری په امیدونو نه ملوي د حوض کوثر نه وب فقط په دعاګانو نه ملوي ای پر عمل پکار دي او عمل لري چې رسول الله طریقه به مضبوطه راونی سي دا یو مثال دوا یا درې دا په پیش تاسو ته پته ولګي چې صحابه پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې څومره مینو صلح حدیبیه غو واقعا عروه بن مسعود راغه پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې د رسول سره صلح هغه شرطونه غوډو او خبره کوله کله چې واپس لاړ قریش ته نو توی قوم والله لقد وفدت على الملوك یو خبره ساتي ګور زب بچاینو بس ډیر تلم وعلى قيصر وكسرى والنجاشي او کسرا او قیصر او ټول بچانو بس تلم خو مدیسی بچا نه دی لیدل چې دغه مرګري دغه دومره تعظیم کوي لکه څومره چې د دې سړي د مرګري د تعظیم کوي یې سړي کی اشاره چاته ده رسول صلی الله علیه وسلم ته ده وی کچرته خراش کې به تو کو خراش کې سي نو دي صحابو بو ته لا سني وی زنګ لا سني کې ولګي تاسو محبت د رسول الله سره او چې هغه ته امر کو نو دومره تعجب کوله چې یو بل مخکې کېدو چې زه کومه او بل وی زه کومه واذا تكلم خفضوا اصواتهم او کله چې وی خبرې کوي او ټوبې غړي ولاړ او نظر به نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم
داسې ملګري د رسول الله ځکه دغه وایي دا بريده رضی الله عنه وایي کله چې موږ د رسول الله سره مجلس کې ناستو لم نرفع رؤوسنا الیه اعظاما له یا تعظیما له موږ چې کله د رسول الله سره مجلس کې ناستو موږ چې د بر هغه ته نه دي کتلي دا د رسول الله تعظیم وایي زموږ په زړه کې دومره محبت د رسول الله سره چې دا مشرک ګواهي کوي وایي چې څه خبره وکړي نو د یو بل سره به جنګ جګړې کوي یو وایي زه کوم بل وایي زه کوم او موږ ته د رسول الله خبر راورسي زه صحیح شو دا د وهابیانو لپاره شو وهابیانو به عمل کوي خاطر به څه باندې عمل کوي زموږ لپاره مذهب شتي کنه دا کوم محبت شو محبت خو دې ته وایي چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه یو پیر روانو يمشي متجها للمسجد جمعه طرف ته روان جمعه منزله فسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره واورده ايها الناس خلقوا كيني الجمعه کې خلق ولاړو الجمعه خطبه رسول الله کوله رسول الله خلقوا كيني وفجلس ابن مسعود في الطريق عبد الله بن مسعود د جمعه تر رسیدل خو د دروازې کې کېناستو بار غرموت ناست نه سکسان رالو فمر به جمع من الصحابه ابو عبد الرحمن وتهون بلاره کې ناسي چې ولي ناغوتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي ممكن اشتو دي تويسه محبت او تابعداري هغه موږ تر ورسي کینی نه په نور کې کینی او د جمعه کې غوځي شتي نه په نور کې کینم قالین شتي پوس نه په کار باندې کینم سید رسول صلی الله علیه وسلم چې کینی مذهب کې څنګه دي چې کینی وکنه وکینی سید رسول صلی الله علیه وسلم چې کینی خدلته مزدوریم ده کنه هغه سره یعنی څومره وزرونه به موږ جوړ کو چې رسول صلی الله علیه وسلم خبره عمل ونی شوري بالله او یو دادی چې څنګه ته خبره د رسول صلی الله علیه وسلم رسي چونکه چنانچه کیو ولې پلانې حالانکه د خلیصې به کینشتي یو بل واقعه به ذکر کو چې وخت موږ سره ډیر نشتی زید ابن الدثنه رضی الله عنه زید ابن الدثنه دا په یو غزا کې مشرکین سره قیدی شو نو مکی ته مشرکین بوتو او الته صفوان ابن امیہ دی واغستو او به دي تنعیم طرف ته راوسه تنعیم د علاقه چیرې دې ته راوستو چې مړی کی زکه چې د پلار امیہ ابن خلف د زید ابن الدثنه رضی الله عنه وجلو په یو غزا کې نو چې دا بدلتي واخله دا ټول قریش راجم شو وفيهم ابو سفيان وبقوك ابو سفيان ابو سفيان بس راغوي زيدا اسي تفوس خدای کوم جواب راکوي س ويسته خبره خوخه دي چې دا محمد صلی الله علیه وسلم استاسو مرګره په دې ټیم کې ابو سفيان مسلمان شوی نو چې استاسو دا مرګره موږ سره په دې کې استه په دې ځبانه او نضرب عنقه وداغه سټ منغو وانت في اهلك وتدخل ورو سره ناس په آرام مزي کې دلته پیغمبري هغه ته وکړو او تړلې شوی انسان او په دې انتظار کې دی چې سربتي کله وي دغه راوسته وته وکړو ابو سفيان پرلامي دي قسمي زما دا خبر نه خوته د سر والو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په دې ځبانی او زه دې پارامي مو دغه په خپل کې د ازغه یا غنه لاړش ته سر والو خبره کې د مدانه له خوخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پارامي بس پارامي ما نه سر وایس خبره نه چې سره په دې باندې رسول الله پریدي چې تانه بسر وو نو زر پیری زمنګ نه سر وو خو چې رسول الله ته نقصان ونه رسي ابو سفيان دوی دې تعجب وکړو وی پلمې دې قسمي ما دې خلک نه دي لیدلي چې چا سره دومره محبت کی لکه څنګه چې د دې محمد صلی الله علیه وسلم مرګري د محمد صلی الله علیه وسلم سره کوي دې محبت ولا خلک ما چرته نه دي لیدلي ثم قتلوه وبیا غمرکو دې محبت وکړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په هر څه باندې رسول صلی الله علیه وسلم چې دغه مخکې کړي یو پیر رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې کور کې ود کېدو چې کله پریوته نو دا خبره وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ستړو وی کچا چوکیداری وکړه نه اسی دا خبره کور کې دا خبره وکړه نو بهر د اسلحه आवाज راغی څوک ولاړل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ګور څوک را
حالات دي سي جنگ حالات دي ټول لازم به سوچ کې چې دشمن دی او بل ته چې ټول دنیا دی یو انسان ته یو شوی ده او دغه صحابه لګي د رسول الله دفاع کوي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم سوکي ويا رسول الله سعد يم سعد رضا ولا سکه وما چې د رسول الله چوکیداری وکما عائشہ رضی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم باور دي چې خوب کړي چې خنار امام اوریدل چې مطمئن پروت جباري وزمره ولاړل ما د سوک نشي رسیدي چې سو پرې د جسم باندې نه خطرې لپاس ما د سوک نشي رسیدي چې سو پرې د جسم ټوکړي ټوکړي کړي نه سام سړې نه دي صحابو چې الله د مقام ورکړي د رسول دي دوی د دې حقدارو